قدرمنو لیدونکو اتوار دی شاعر او کتاب خپرونه ده. تیمورشاه کمال، عبدالمالک قلمیار، نعمت ظهیر، طاهر لیوال او د پیاوړي لیکوال نور ملګري هم ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ هر اتوار تاسو ته شاعر او کتاب خپرونه وړاندې کوو او په دې خپرونه کې هغه اتلان، هغه شاعران زموږ د پښتو ادب او د پښتانه قام لپاره کوم زیار ایستلی، کوم کتابونه یې لیکلي، کومې مقالې یې لیکلي، کوم تاریخونه یې لیکلي، دا اتلان یادول او یاد ساتل پر موږ لازمه او فرض ده. موږ ته پکار ده چې خپل ادبي اتلان او خپل ادبي لیکوال، چا چې زموږ تاریخ ژوندی ساتلی، چا چې زموږ ژبه ژوندی ساتلې ده، هغه اتلان موږ هیر نه کړو. نن موږ یو ځل بیا په شاعر او کتاب کې د 5 ستورو څخه د یوه ستوري ارواښاد قیام الدین خادم صاحب پښتونولي نومي دغه کتاب چې ارواښاد قیام الدین خادم صاحب لیکلی دی او یو ځل وړاندې چاپ سوی و په کابل کې، او دا وخت بیا د پښتو ادبي ټولنې ادبي غورځنګ کوټې یو ځل بیا دا کمی محسوسه کوي او د کتاب د نایابه کېدو له وجې په مارکیټ کې له ورکېدو له وجې دا کتاب یو ځل بیا چاپ کوي او موږ ته معرفي کوي. موږ غواړو چې دغه کتاب پښتونولي د قیام الدین خادم صاحب دغه کتاب په تاسو وپېژنو، تاسو یې مطالعه کوئ، ویې لولئ او بیا یې د ده د علم، د ده د کلام اندازه تاسو ته معلومېدلی سي. قدرمنو لیدونکو، د کتاب نوم دی پښتونولي، لیکوال قیام الدین خادم ارواښاد، لومړی چاپ 1421 لمریز، دویم چاپ په 2002 کې او د چاپ ځای لاهور. کمپوز او ډیزاین زرغونه کاکړه او خپروندویه پښتو ادبي غورځنګ کوټه. او دغه کتاب ملګرو پښتونولي قیام الدین خادم صاحب و موږ او تاسو ته په دې کتاب کې دا راښولې ده چې پښتونولي معنا څه، پښتونولي څه شي ده، پښتونولي کې څه سته، پښتو څه معنا، پښتانه څوک دي، پښتانه کم دودونه لري، پښتانه کم تاریخ لري، پښتانه کوم جنګونه کړي دي، پښتانه د جنګ په میدان کې څومره ښاغلي دي. د دې ټولو یې بشپړه جایزه اخیستې ده او موږ ته یې دا ښودلې ده چې پښتانه ننګیالي دي، پښتانه توریالي دي، پښتانه ځان ته یو دود لري، پښتانه ځان ته یو تاریخ لري، پښتانه ځان ته یو قانون لري او پښتانه د ژوند د ورځني ژوند قانون سره سره جنګي قانون هم لري. هغه جنګي مکالمې، هغه جنګي خبرې چې پښتانه په جنګ کې د یو بل سره استعمالوي، هغه ټوله په تفصیل سره په دې پښتونولي نومي کتاب کې را یوځای سوي دي.
قیام الدین خادم صاحب چې کوم موضوعات څېړلي دي یا یې موږ ته راښوولي دي، لومړی باب اخلاق او عادات، توره د جنگ قوانین، داړه، برمتا، نانواتې، ښځې په جنګ کې د مشرانو منشت، بدل اخیستل، غذا، جرګه، روغه، تیږه، عید او وفا، ایمانداري، کلکه اراده او ټینګتیا، ثبات او استقامت، ملي غرور، د ځان عزت، لوړ همتي، ازادي او حریت، مساوات، میلمستیا، بدرګه او دون، مینه او دفاع، ملي استقلال، دیانت، پاکي او عفت، اتفاق، سادگی، نسل او روایات ساتنه، په نکاح کې د عمر، اندازې، شرایط، ناموس، د ښځو وظایف، په عیله کې او د بیوو اصول او ملي لوبې، د پردو ځواب، مساوات، رښتیا، مرسته، بسپنه، چغه، ګوندي، یرغمل، ښځه او میړه، کونټوب، ډېرې ښځې کول، په لور نه خوشحالېدل، د عوامو افکار او د وهم باب، د پښتنو حقوق او جزایي لیارې، د احمدزیو جرګه، د احمدزیو ملي قوانین، خون یا سړی وژل، د اندامونو پرې کول، پرهار، د ښځو په باب او کور سیځل، عمومي قرارت. دغه ټوله هغه عنوانات دي چې قیام الدین خادم صاحب په دې کتاب کې ملګرو را یو ځای کړي دي. قیام الدین خادم صاحب لیکي چې پښتانه د جنگ دپاره هم خپل اصول لري، د معاشرت او زندګۍ د تیرولو دپاره هم خپل قوانین او اصول لري. دا بیله خبره ده چې موږ په خپل قوانینو، په خپلو قوانینو، په خپل قانون دا وخت پښتانه نه دي خبر، نه خپل قانون ور معلوم دی او نه خپل دود او دستور ور معلوم دی. نو که چیرې موږ علمي کتابونه او د دې مشرانو هغه لیکونه او مقالې ولولو او د کتابونو مطالعه یې وکړو، نو بیا به موږ ته ژوند ډېر اسانه شي او بیا به موږ د ژوند په تېرولو کې ډېره ستړیا نه محسوسوو او موږ به ډېر خوشحاله یو. قیام الدین خادم صاحب لیکي چې کله په پښتني قوانینو یا قانون کې وایي کله چې یو سړی د بل سړي سپی مردار کړي په غلطي سره، دا سړی به د سپي و مالک ته یو پسه ورکوي، او که چیرې دا سړی را ولاړ سي د دا سړي سپی په قصده مردار کړي، نو د دا سپي د درست سړي پور دی. دا پښتني قانون دی. او که چیرې یو سړی د یو چا غوا پټه کړي، یعنې غلا یې کړي، یا د چا چرګ پټ کړي، یا د چا میږ پټه کړي، نو که چیرې دا چرګ یا میږه یا غوا پټه کړه او معلومه سوله که چرګ پټ کړی و، یو بل چرګ به ورسره ورکوي، که غوا پټه کړې وه یوه بله غوا به ورکوي، که مش پټ کړی و بل مش به ورکوي، او که چیرې خوړلی و دوې غواوې به ورکوي، که خوړلی و دوه چرګان به نور ورکوي، او که خوړلی و دوه مږان به نور ورکوي. داسې نو بېلابېل قوانین او هدفونه دي چې هغه د پښتني دود او د پښتني دستور دپاره لازمي هم دي. قیام الدین خادم صاحب لیکي وایي کله چې یو سړی په یو کلي کې یا په یو وطن کې یو بده پیښه وروسي او یو بل کلي ته ورسي، هغه ته پناه وروړي، نو هغه کلي کې چې د هغه کلي کوم مشر دی، کوم ښاغلی دی، هغه له ورسي د خپله واقعه ورته بیان کړي، هغه مشر بیا پر دې سړي باندې ننګ کوي. هغه مشر تر هغه ساعته پورې
که چیرې د ده مدعي یا د ده د سر قاتل یا د چې هره مدعا کړې وه هغه پسې راسي نو د دا کوربه سره به لومړی مخامخ کیږي او که چیرې دا سړی خپل کور ته تللی نو کوربه به توپک غاړې ته اچوي او د دا سړي سره به تر کوره پورې په بدرګه ځي یعنی د بدرګې نوم په پښتانه کې ودې ته بدرګه ویل کیږي چې د خپل میلمه سره تر کوره پورې د توپک چړې خنجر یا تورې سره ملګری ولاړ سي هغه یوه شپه یا دوې خپل کور ته وکړي او بیا برته هغه پیراري خپل کور ته راولي که چیرې مدعي د دې سړي پر سر باندې حمله کوي یا پر مال باندې حمله کوي نو دا کوربه چاله چې د پناه وړې ده د سرښندنې پورې به پر دې سړي ننګ کوي او دا سړی به خپل سر ورباندې ږدي که د تاوان ځای رالی تاوان به ورکوي او یو بل ځای د جنګ په قوانینو کې یو ځای ارواښاد قیام الدین خادم صاحب یو واقعه نقل کړې ده له دې څخه تاسو پکار ده چې سبق واخلئ دی لیکي چې د خپلو سپین ږیرو مشرانو د خولې نه مې دا خبره یاده ده چې د تیرا په سیمه کې په 1899 او 98 کې چې کوم وخت اپریدي د خپلو لوړو غرو د ساتلو لپاره د خپل اسلامیت او پښتونولۍ په جذبه په سر او مال جنګېدل نو یوه ورځ داسې پیښه وسوه چې د جګړې سړښت نه وروسته د مړو د وړلو لپاره د سولې غږ وسو نو دواړو خواو به خپل خپل مړي وړل په دې منځ کې یو انګریز جرنیل چې په یوه خړه غونډۍ ناست و دوربین یې په لاس د دشمن خواته ګوري څه ویني چې یوه غټه لوړه ښځه تور پړونه یې پر سر توپک په غاړه ګردنۍ یې تر ملا د جنگ میدان ته راغله او په مړو باندې ګرځي د یوه مړي سر پورته کړي او ویې ګوري نو په دواړو خوا یې مچ کړي او بیا بل مړی راپورته کړي پر یوه خوا او پر بل خوا یې ښکل کړي او بیا یې برته کښېږدي داسې یې شپږ مړي ښکل کړل او اووم مړي ته چې ورغله نو هغه یې چې راپورته یې کړي سر یې د ځمکې ور ووایي او پر دا مخ یې د یوې خوا او د بلې خوا دوې چپلاخې ورکړې او پرېښوي قیام الدین خادم صاحب لیکي چې انګریز په دوربین کې دې ښځې ته ګوري او ډېر پریشانه سو نو یې د هغه وخت یو سپایي یا کارنده ور واستاوي چې ورسه د دې ښځې څخه پوښتنه وکړه چې دا مړي دې راپورته کول او پر یوه خوا دې مچول پر بله خوا دې مچول دا آخري مړی دې په چپلاخ مو ووایي او د مځکې دې مو ووایي د دې کیسه راته وکړه نو دا سړی چې راغی دې ښځې ته یې وویل چې هغه جرنیل صاحب راستولی یم او ما ته یې ویلي دي چې د دې ښځې څه د دې پوښتنه وکړه ښځې ورته وویل چې ستا زما په کار څه دی هغه سړي خواست ورته وکړي چې جرنیل صاحب زه راستولی یم زه د هغه تر حکم لاندې یم دغه یو څو خبرې دي خالي په دې سر راخلاص کړه چې تا دا شپږ کسه پر تندي مچ ولي کړل او دا یو دې په مخ په چپلاخو ووایي ولي دې ورته ویل چې دا شپږ کسان چې ما پر مخ ښکل کړل دا ټوله د مخ په خوا په ګولۍ لګېدلي وو او دا شپږ سره زما زامن وو اووم سړی چې ما راپورته کړي دا زما میړه وو او دی د شا د خوا پر ګولۍ لګېدلی وو نو دی دوس وو
قیام الدین خادم لیکي چې پښتانه د اوس هغه چاته وایي چې د جنگ له میدانه د دشمن وتښتي، دشمن یې د شا د خوا وولي یا یې په توره ووایي، دا سړي ته په پښتو کې د اوس ویل کیږي. نو دغه سپین سري وویل چې دا د اوس و، ما ځکه په چپلاخ ووایي او د شپږ زامنو ټولو د مخ د خوا پر سینه ګولۍ خوړلې وې، دا ټول شهیدان وو. دا د یو زه اوس وړمه او د شهیدانو په قبرستان یا دیره کې یا ښخوم. ملګرو، داسې قیام الدین خادم صاحب د پښتانه د توري، د پښتانه د اتفاق او د پښتانه د ورورولۍ پر خبرو باندې ډېر زور ورکړی دی. او قیام الدین خادم صاحب زموږ اتل دی، زموږ د لر او بر پښتونخوا د 5 ستورو څخه یو ستوری دی او زموږ تاریخ لیکونکی، زموږ ادب لیکونکی، او ترڅو چې دا نړۍ وي، ترڅو چې پښتانه وي، د قیام الدین خادم صاحب زندگی، د قیام الدین خادم صاحب ژوند او د خدمات به پښتون قام یاد لري. او موږ به ټوله دا هڅه او کوشش کوو چې دا کتاب چې د کوټي په هر بوک سټال کې او د پښتو ادبي غورځنګ کوټي لخوا چاپ سوی او د دوی سره هم ملاویږي. نو تاسو کوشش وکئ چې دغه پښتونولي نومي کتاب د قیام الدین خادم صاحب لاسته راوړئ او ویل ولئ چې په زاړه تاریخ خبر سئ، د پښتنو په قانون خبر سئ، د پښتنو په جنگي آئین خبر سئ او د پښتنو په تیرو کارنامو خبر سئ. نو داسې به پښتونولي در معلومه سي چې پښتو او پښتونولي د چیش او موږ نن پر کم سټیج ولاړ یو. موږ څه کوو او زموږ زړو مشرانو څه کول، دا توپیر به تاسو ته خپله وسي چې د زړو اتلانو دا خبرې واورئ. ملګرو، پیاوړي لیکوال تاسو ته صرف د کتاب تعارف کوي، لوستل ستاسو کار، کتاب لاسته راوړل ستاسو کار. له تاسو تر بل اتواره په ډېره مینه اجازه غواړو. زه تیمورشاه کمال او عبدالمالک کلمیار او نعمت ظهیر صاحب، طاهر لیوال صاحب او زموږ ټول ملګري تر بل اتواره له تاسو اجازه غواړو. ملګرو، ویډیو وی را سره شیروئ او ټولو پښتنو ځوانانو ته یې رسوئ چې زموږ دغه ادبي خپرونه خوره سي او زموږ ټوله پښتانه په خپل تاریخ او په خپل علم او د پښتو کتاب سره مینه پیدا کړي. یو جهان مننه. ژوندي بریالي اوسئ.